دا د واشنگټن ډي سي وارف یا د اوبو غاړه ده پورې غاړه ته چې کوم دی نو پارک دی پارک نه خوا بیا چې اوبه دي اوبو نه خوا ایرپورټ دی او دلته کې چې کوم دی نو رسټورنټونه د دې ځای چې کوم دی نو د دوکانونه ډېر مشهور دي ما سره موبایل دی په موبایل ستاسو دپاره دا ویډیو جوړوم مخامخ تاسو دا کښتۍ وینئ که نه په دې کې ګوره ډېر څیزونه جوړ شوي دلته خلک راځي د اوبو په غاړه هم کښېني څوک پکې کښتۍ ګرځي تاسو که مخامخ وینئ که نه او څوک پکې مرغابۍ شماري او څوک پکې چې کوم دی نو څه وي ورته لکه زمونږ په شانتیا سې دغه لپاره راځي که نه څه وي ورته سترګې خوږوي ځکه چې ښکلی ماحول دی که نه ګوره اوبه دي او خلک په ټالونو زدانګي لکه څنګه چې تاسو دا وینئ که نه او د خپلو خپلوانو سره د دوستانو سره راځي په هغې کې چې کوم دی نو د دې مختلف ځایونه مختلف شیزونه مشهور دي زه دا کیمره په مزه مزه تاومه چې تاسو چې کوم دی دا شیزونه ووینئ ګوره مور او زوی ناستې له خیره د په ټال باندې زانګي بیا که زه تاسو اخوا بوځم هغه ساته که نه زه په ورو روان یم زما لاس هغه مخامخ جاز چې تاسو وینئ دا لګیا دی ریګن نیشنل ایرپورټ ته راکوزېږي که نه نو د دې سره سم چې کوم دی نو تاسو دا وینئ دا ماسي ناسته ماسي خو نه ده خیر د ماسي لور ده که نه دلته کې ناسته دا ښه مزېدار موبایل کې ګوري ګوري که تاسو وایئ دې ته به سلام وکړو که نه کوو ورته دا پرېږدئ خفه نه شي دا وګورئ خو دا دې ځان سره خپل سایکل راوستی دی دا دی سایکل یې ودرولی دی که نه نو ورته ناسته ده او دا چې کوم دی نو د دې ځای نه خلک چې کوم دی نو دا ریمپ دی دا کښتۍ خلک رینټ کوي هم او که تاسو ووینئ دا وینئ دې ځای دا کښتۍ رینټ کېږي که نه ته لړ شي دا خلک رینټ کوي کرایه باندې رینټ نه مطلب زما دا کرایه ده هغه دوه کسان په اوبو کې لګیا دي او موبایل کلک کو مې څنګه کې اوبو ته رانه پرېوځي بیا به څه کېږي دا ناسته ده خپې بلې خپې ناسته ده دا ښې او ورته چې کوم دی نو مخامخ دې کښتو کې خلک پاتې کېږي هم لکه د کورونو په توګه هم استعمالي ځنې کورونو په توګه داسې استعمالي چې دې کې دننه کمرې دي او هغې کې کچنونه دي او دا هغه خلک زیاتره استعمالي څوک چې په پوست کې دې سره خوا کې هغه پورې غاړې ته پینټاګان دی نو د هغې چې کوم خلک کار کوي ځکه دې خو ټرانسفرونه کېږي ځای په ځای نو زیات خلک چې کوم دی نو داسې په دې کښتو کې داسې کښتۍ دي چې هغه غټې دي او هغه پکې دننه دي مخامخ که تاسو وینئ کړکۍ پکې لګېدلي دي هغه خلک د کورونو دپاره کاروي خو دا مخامخ اوس دا تر ناست دی ته ګوره د مخ پې بره کړي دي که نه او دا خبره چې کپړه پې کمه شوې ده نو مخامخ دا بل ترم ناست دی دا ټول وینئ تاسو زه بره ورخېږم تاسو مخکې نه بیا نور څیزونه مو وینئ هاو ډوینګ سر رایټ دا کښتۍ دي ټال پکې یو خالي نشته چې موږ هم په ټال وزانګو او تاسو ته زه وښیم چې ټال باندې تاسو وزانګو ما که نه دا ګوره دا ماسي هم ناسته ده دې هم ځان سره اوبه هم راوړي دي که نه اوبه هم څکي له خیره سره مخامخ چې کوم دی تاسو ته زه دا کښتۍ ښیم زما موبایل اکثر زه تاسو لپاره ریکارډینګ کوم ګوره چنچڼ هم پکې ده پته نه چې دا په کومه ویزه باندې دلته راغلي ګورئ ښه مزېداره نو دغه چنچڼ هم پکې ده دې ځای کې په ژمي کې دې ځای کې اور ورته لګېدلي دي چې کله هوا دغه وي د اوبو غاړه ده او دا د پوټامک سیند دی که نه د پوټامک سیند د پورې غاړه ته پارک دی او How you doing, Masi? How are you? How you doing? Can I talk to you for 1 second? What are you talking about? About the place. It's a beautiful day, right? It's what? It's a beautiful day, right? Oh yeah, it's a beautiful day. Are you from the neighborhood? Yeah. How you like it here? I've been here since 2003 in this area. Since 2003, it's been almost 18 years, right? Yeah. Okay. And how was this place before? Because I used to live here in this neighborhood in 2009, 2010. Now it's completely changed. Buildings, especially the waterfront, is completely changed. Tell me what difference you see from the last. I mean, you know, it's building. People are more pleasant. It's expensive. Expensive, yeah. But it's well rounded. You know, mixed people. It's as they used to say years ago, it's a melting pot. Right. So, and tell me about the area. What else people can come and see in this neighborhood? Oh well, you have the Spy Museum up there, which is costly. There's shops all around, restaurants. You have the taxi that goes to Alexandria to Georgetown. You have Virginia. You have over there is the Fort McNair. Okay. And that's a very pleasant walk, which is also leads you to Audi Field, okay, which is an up-and-coming neighborhood, and it's an old Pepco plant up there. And if you really want something to see, you find a Pepco plant. Okay. You're gonna look across the street, and there's a conservative for animals. All right. For birds. Birds. Yes, eagles and owls. Wow. Thank you so much. Nice talking to you. You too. I'm gonna go around. My name is Bobby. What's your name?
My name is Wakil. Wakil? Yeah. Okay, my All right, name is Bobby. Bobby. B-O-B-B-I-E. All right, Bobby. Take All care. right, Take care. Thank you. Thank you. قدمونو کتونکو دا عملګرو بلکې دا بابي وایي چې دلته تیرو 1800 کال نه پاتې کېږم په دې علاقه کې ډېر زیات بدلون راغلی دی. د دې علاقې په باره کې راته وایي دغه ځای کې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې خلک چې کوم دی نو د مرغو دپاره وي ځای چې په هغې کې بازونه او د هغې پرزرویټیو مطلب د هغې نسل محفوظ ساتلو لپاره. بیا دغه شان دلته د دې دوکانونو په اړه راته ذکر وکړو. تاسو چې کوم دی نو نن ورځ هم لږه مزېداره ده، ګرمه ده، نور دی او خلک چې کوم دی نو راوتي دي. د بابي خبرې تاسو واورېدې. ما ورته ویل چې کله دلته 9-10 کاله مخکې دلته زه هم په دې ګچم ګاونډ کې پاتې کېدم که نه، نو مې دلته دا بلډینګونه نه وو، دا کوم بلډینګونه چې تاسو وینئ دا اوس په تېرو شپږ کالو کې جوړ شوي دي. دا مخکې دلته کینو د اوبو غاړه به کلو ښکارېده، نو هغې ماته چې ډېره آبادي شوې ده او د مختلفو ځایونو په اړه یې راته وویل چې دلته څه ځي، خلک سره په راځي، څه ګوري، څه ویني که نه. نو بس دغه کیسې دي او ستاسو وړاندې دي. دا چې کوم دی نو واټر فرنټ به ورته مخکې ویل کېده، اوس ورته DC وارف ویل کېږي. دا کښتۍ چې کوم دی دا جنایي په کرایه باندې ورکوي. زه دې نه تپوس کوم چې کښتۍ د دې ریټ څه دی، دا موږ ته څنګه معلومات کېږي دې په اړه باندې تپوسونه ترې کوم او کوزېږم. خو دا ځای ښویېدونکی دی، نو مې هسې نه چې څپیا کې مطلب پرېنوځم، څپیا کې زما مطلب دغه دی که نه. تاسو ته واقع دا ویډیو کال مو شپږ منټه جوړه شوه او واشنګټن DC وارف که نه. دې کې د نورو مخوا ځم، تاسو ګرځوم راګرځوم په موبایل کې مې بیټري ختمېږي. ما اکثر زه په دې کې دا ذکر کوم مې موبایل کې بیټري ختمېږي. نو موبایل کې بیټري ځکه ختمېږي چې دغه دا دی چې موبایل دی، موبایل کې ریکارډینګ کوم، کیمره خو مې نه راغستې ځان ته او کیمرې ګرانې دي. په غریبه کې په کیمرې څوک واخلي. زه دې په ورځو د جینۍ نه تپوس کوم چې کښتۍ په څو باندې ده، مطلب په کرایه باندې که موږ یې راکړي چې موږ هم پکې چکر ووري اوبو کې که نه. تاسو ورته ورکوز کړم نو معلومات کې کوم. خوا ورځم، پارکینګ دی، وارف دی که نه. دلته کې اوس یو جینۍ وه امیدي ده او ناسته راغله که نه. نو دا خلکو له رنټ ورکوي، د دې نه معلومات کوم. که ما سره خبرې کوله تپوس ترې وکړم. Hi, can I? Hi, how you doing? Hi. Quick question. Can you tell me about the boat rental? Is rental, right? It's $30 for an hour. $30 per hour. And is No there? jet skis. No? No. No ski. Thank you so much. Sorry. Thank you. دا په $30 باندې یوې غنټې لپاره چې کوم نه دا کښتۍ وکړي ډېرې زیاتې دي. موږ ته $30 ته خدایوالو مطلب خدای مې کې تمکه په $30 باندې دا کښتۍ چې کومه ده موږ دا سره فل ټیوب راوړو که نه، ټیوب چې کوم دی نه چېرې ګاډي نه به ټیوب وباسو او مطلب دا دی هغې کې به وګرځو که نه. دا په $30 باندې د غنټې لپاره نو اوبه هم ډونګېري چې ډوب به شم. دا خبره وي کاڼه خو اکثر د یتیم سر له راځي. نو خدای والي چې په دې ډونګو اوبو کې ګرځو دغه دا دی. نو په $30 باندې د غنټې دا جینۍ وویل او دې وویل ځان سره کتاب راوړی. کتاب خلک ډېر زیات شوق کوي، دا وینې ناست سره غوږونو کې شی هم ورکړی دی، سپین سایکل هم دی ورسره که نه او کوي. نو دا د DC وارف کې چې کوم دی نو کوم چې ډسټرکټ اف کولمبیا ده یا واشنګټن DC چې کوم وارف دی اخوا ورسره چې کوم دی نو فش مارکیټ دی. هغه فش مارکیټ ته هم زه ورځم، هلته هم تاسو له ویډیو جوړوم او تاسو پرې ښیم. او فلحال ما تاسو د اوبو دا غاړه ښودله. نو که دا ویډیو تاسو خوښه شوي تاسو ما ته په کامنټونو کې ووایئ. زه به ستاسو دپاره نورې هم داسې ویډیوګانې ځای په ځای باندې په امریکا کې او د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په مختلفو ښارونو کې جوړوم. تاسو به ګورئ، تاسو به ترې خوندونه اخلئ، خلکو سره به ملاوه هم که نه. نن خو مې د واشنګټن DC وارف وخو کیمره له ګړه کې راړه کې زه ځان له هغه مشینري مخلم چې هغه موبایل پکې بیا نه ډکي که نه. دا وګوره هاي هاو آر یو ډوینګ. دا ګوره دا ټول چې کوم دی د ګاونډي ملک نه راغلي دي، چشمې ټول په اتفاق سره چشمې ټولې دي که نه. سترګو خلک خیال ساتي، د صحت خلک خیال ساتي. څوک ناست آیس کریمونه خوري. دا ګوره بین اینډ جیري والا دي، ورته مخې ته غواګانې هم کېنولې دي، دا وینئ. دا آیس کریم دکان دی له خیره سره. زموږ خو روژه ده، موږ خو آیس کریم نه شو خوړی او ګرمي هم د ګوره د غواګانو نه سیټونه جوړ کړي. تاسو دا وینئ دا ماسي را روانه دی، ځان سره سپی را روان کړی دی، سپی ورسره دا وینئ. هغې ته وي ګډ ګرل، هغه سپی ته وایي خو ګډ ګرل. دغه کښتۍ دي کومې چې تاسو ته ما ښودلې، دا پکې چې کوم دی نو دغه دی لوډر دی، دغه لوډر دی. ولکه امریکا کې هم لوډر دی، مطلب شاته پکې دغه ناسته وه او مخې ته پکې نور خلک ناست وو. چلو یې دا رسټورنټ دی که نه، پب دی او دغه شانتې. اوس زه ورځم اخوا فش مارکیټ ته، که فش مارکیټ کولوي په هغې کې ستاسو دپاره ویډیو جوړوم. زه نه اخلم اجازت. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.